افغانستان نه چې کوم پښتانه تاسو دغه ځای نه منظور پښتون ته سپورټ ورکوئ، تاسو ته خدای خیر وکړي، تاسو طرف ته خیر وکړي. افغانانو ورونو، تاسو څنګه دغه ځای نه پاچې پورته کړي دي لکه انسان چې په اوبو کې ځي که نه، اوبو کې نو پاچې پورته کړي چې ودرېږه اوبه هغه، تاسو څنګه دغه ځای نه پاچې پورته کړي؟ هو تاسو ته وایم الله دې خیر کړي، الله دې خیر کړي. دا خپل وطن کې دا یو بل را سره جوړ کړو، دا به ښه نه وي. تاجک وګوره، هزاره وګوره، نه پارلمان کې څنګه جنګ دی، څنګه بد غوبل روان دی. دې پښتو ژبه باندې څنګه غوبل روان دی. څوک فارسی نشي ویلی، فارسی چې ووایي وایي پښتو څنګه نه وایي. پښتو چې څوک وایي فارسی زبان ورته وایي چې په فارسي کې را سره خبرې کوه. نو دا به بهتره نه وي چې پاکستان د پاکستانیانو ته ورپرېږدو ښه په عزت سره، او موږ او تاسو د افغانستان لږ کنټرول کړو. راځو واپس پاکستانیانو تاسو ته راځم. دا خبره مې افغانیانو باره کې ځکه وکړل چې افغانان هم اکثره افغانان اوچت شوي چې منظور پښتون د افغانستان نه سپورټ کوي. دا څه وجې نه سپورټ کوئ؟ تاسو د دغې نه هم خبر یې، تاسو د دغې نه خبر، تاسو د دغې وجې نه سپورټ کوئ چې تاسو غواړئ چې د پاکستان قانون مات کړئ. تاسو بل هیڅ کوم هغه نشته دی، تاسو بل هیڅ کوم، زما په نظر سره، زما پرې خبرو خفه کېږئ ما، زه تاسو ټولو ته ډېر احترام ډېر عزت لرم، خو دومره درته وایم چې کوم ملګري چې تاسو منظور پښتون پسې لګیا چې منظور پښتون زنده باد زنده باد، منظور پښتون د عمران خان نه مخکې ما هم ویل چې زنده باد، ما په خپل پیج باندې هم ما په خپل فیسبوک باندې هم د منظور پښتون یوه ویډیو شیر کړې وه، خدای ګواه دی. خو مګر هم چې کله عمران خان بادشاه شو د پاکستان، اوس د منظور پښتون کیسه کې مو زه نه یم. زه اوس هر پاکستاني ته دا وایم چې تاسو عمران خان فالو کړئ، تاسو خپل فوج فالو کړئ، تاسو خپل قانون ته تابعدار شئ. په دې علاوه تاسو له عمران خان څه کوي؟ عمران خان خو یوازې انسان دی، زما په شان دی، ستاسو په شان دی. خو که تاسو عمران خان سره مینه پیدا نه کړئ، تاسو عمران خان سره ښې خبرې ونه کړئ، عمران خان ستاسو لپاره به هېڅ هم ونه کړي. دغه شانته افغانستان ته راځم، تاسو که خپل قانون فالو نه کړئ، تاسو که خپل ملي اردو سره مینه محبت ونه ساتئ، تاسو که خپل وطن سره مینه محبت ونه ساتئ او دغه ځای نه پاچې پورته کوئ پاکستان منظور پښتون سره درېږئ، آیا تاسو څه کول غواړئ؟ افغانستان پښتانه منظور پښتون راولئ په افغانستان پارلمان کې راته کېنوئ که څنګه چل دی؟ او یا زموږ بابا په ځای باندې چوکۍ وله ورکوئ منظور پښتون ته. پرې چې زه خو تاسو اکثره ګورم چې تاسو پاکستانیان دومره مینه ورسره نه لري لکه څومره مینه چې افغانان ورسره لري. که تاسو د مینې به اتفاق په خاطر ورسره مینه لرئ، نو تاسو صرف منظور پښتون سره مینه مه کوئ. په دې چې زه د اکثره د افغانانو په خولې کې دا هم ګورم چې پاکستان اسلامي ملک نه دی. نو که اسلامي ملک نه دی، منظور پښتون څنګه تاسو ته بیا مسلمان پکې ښکاري؟ صرف منظور پښتون تاسو ته پکې مسلمان ښکاري. ولې دا نور پاکستان کې دا څومره صوبې دي، پنجاب، سند، بلوچستان، پښتونخوا، دا مسلمانان نه دي؟ ستاسو دا سر کې به دومره ویښته نه وي، ویښته به نه وي لکه څومره جوماتونه په پاکستان په هرې صوبې په هرې کوڅې کې دي. ستاسو به سر په ټول ځان کې به دومره ویښتان نه وي لکه څومره مدرسې په پاکستان په هرې صوبې کې نن جوړې دي. نو احترام، قدر، عزت وکړئ د هر چا، او څوک چې په کومه لاره ځي تاسو حق نه لرئ چې هغه راونیسئ. خو دومره درته وایم چې تاسو د خپل حکومت د خپل قانون احترام وساتئ. او پاکستانیانو، تاسو منظور پښتون اوس مه راولئ. منظور پښتون ته ووایه چې اوس قرار کښېنه وروره، یو میاشته کېږي، 2 میاشتې کېږي، عمران خان باچا شو، لږ صبر خو ورته وکړئ. د خدای بندګانو دومره زور اخیستی او منظور پښتون عمران خان چې باچا شوی د عمران خان باره کې هېڅ هم نه وایي. زه دې ته حیران پاتې یم. زه خو ستا ډېر زیات خبرونه ګورم، ماشاءالله ماشاءالله. کله داسې کوټه کې ناست وي چې ستا سیاست، ستا یو مړ سیاست زه ګورم. مړ سیاست دې ته وایي چې ته په مړ سیاست کې یو ځان ښیې. ته دغه شانته ویډیو ریلیز کوې، دغه شانته ویډیو ریلیز کوې چې یو کور کې ناست دی او کور کې دی، یو ساده کور کې ناست، یو خاورینو کور کې ناست، خلکو ته ښایي چې ستا ژوند څومره ساده دی. خو مګر هم حقیقت ویډیوګانې دې هم موږ ته لیک شوي دي چې ته حقیقت کې کومه زندګي کوې، ته حقیقت کې کومه زندګي کوې او ته حقیقت کې چا سره کانټیکټ ساتې. په خدای تعالی ما ستا 3 ویډیو لیک شوي دي، ویډیو را لیدلې دي چې ته چا سره دې کانټیکټ دی. په خدای تعالی په دې کلمې درته قسم کوم. او ستا شخصي زندګي په کوم لیول باندې ده. او که دا پښتانه ستا دغو شیزونو نه خبر شي، نو منظور پښتونه دا پښتانه هغه ساده خلک هم دي چې تا اوس فالو کوي، درته آی لو یو وایي. خو په خدای تعالی که دا ویډیو ستا حقیقت کې لیک شي، سوشل میډیا ته ورشي، او په خدای تعالی چې د دغو پښتانو اولترین دښمن به بیا ته وي. خو دومره درته وایم ته په کار د عمران خان اوس قدر وکړې. په دې چې ته د عمران خان په ملک کې پاتې کېږې. اوس دا ملک منظور پښتون ستا نه دی، دا ملک حکمراني د عمران خان په لاس کې دی. دا د عمران خان په لاس کې دی. عمران خان نه په پاکستان کې څوک اوچت نشته دی. نو تاسو د عمران خان قدر وکړئ، عمران خان ته لږ وخت ورکړئ. او که تا کې واقعي پښتونوالی وي، ته واقعي یو پښتون وي، یو غیرتي انسان وي، ته واقعي د پښتنو دپاره یو څه کول غواړې، نو ته لاړ شه اسلام آباد کې پارلمان کې ته عمران خان سره کښېنه.
عمران خان داسې سړی نه دی چې تا راسې ریجیکټ کړي او ته هم داسې سړی نه یې تا ځان په پښتنو کې نن یو هیرو کړی تا ځان په پښتنو کې یو هیرو کړی نو خامخا عمران خان ته چانس درکوي ته لاړ شه عمران خان سره کښېنه سوشل میډیا باندې کښېنئ خبرې وکړئ چې خلکو ته پته ولګي چې منظور پښتونه ته څه غواړي او عمران خان څه غواړي دا به ډېر خوند وکړي خو امید کوم چې ته دغه شانتې وکړې خو ته دغه شانته کوې نه ته کله په وزیرستان کې ناستې جلسې کوې ته کله په ثوابۍ کې ناستې جلسې کوې او ته صرف پښتنو ته حقیقت خو دغه ته صرف پښتنو ته حقوق غواړي په پاکستان کې ولې د پاکستان سند بلوچستان پنجاب دا مسلمانان دي ولې دا مسلمانان په پاکستان کې صرف پښتانه دي دا حقوق په پاکستان کې صرف پښتانه غواړي او کنه کداغه چیغه وایي چې نه په پښتنو باندې ظلم دی پښتنو باندې ظلم دی نو تاسو سترګې ړندې شئ چې تر سند د بلوچستان په حالاتو ځان ورون کړی دی په بلوچستان کې چې څومره ظلم تر نن تاریخ پورې په پاکستان کې روان دی په خدای تعالی د پښتنو ظلمونه د پښتنو ټرایبل ایریا چې ورته وایي د دې د 50% هم په دې کې په دې پښتنو علاقو کې نه شوی لکه څومره 100% ظلم چې په بلوچستان کې شوی دی د پاکستان تر نن ورځې پورې چې هغه ځای په هندوستان تباہ او برباد کړل او دغه ځای نه د پاکستان هر حکومت زرداری نواز شریف خو بیخي داسې غذا ورکې واچوله یو بلوچ نشي اوچتېدلی چې سر اوچت کړي پښتانو تاسو خو بیا هم سرونه اوچت ګرځوئ تاسو په ټرایبل ایریا کې پښتانو تاسو سره کورونو کې دومره اسلحې دي چې د پاکستان فوج هغه خصوصا پاکستان هغه فوج سره دغه غټې غټې اسلحې دي بلوچستان کې خلک یو پسټل نشي ساتلی یو پسټل چې ورسره ګیر کې 15-14 کاله قید به ورکوي یو پسټل باندې تاسو دې نه خبر یې دومره یې ځمکې سره ځمکه ګرځولې دي مګر پښتانو تاسو ته بیا هم د پاکستان قانون د پاکستان لو بیا هم احترام درکړلی دی پنجابیان فوجونه ستاسې وزیرستان ته درشي تاسو ورته چغې وهئ تاسو ورپسې کنځاګانې کوئ ستاسو ویډیوګانې تاسو وایئ چې زه نه ګورم یوټیوب مې ویډیوګان نه ډک دی هر یو پنجابي هر یو د پاکستان آرمي ته مخامخ کنځاګانې کوي هغه در باندې نه راتاویږي چې ټوپک درته ونیسي د خپله دننه درواچوي خو په خدای تعالی بلوچستان کې د پاکستان فوج بلوچانو سره دغه شانته کړي دي بلوچ خو دې نشي د پاکستان فوج ته دغه شانته کنځاو کې لکه څنګه تاسو په وزیرستان کې خپل فوج ته کنځاګانې کوئ اول خو ډېر شرم درته پکار دی ایز ا پاکستاني قومه اول خو درته ډېر شرم پکار دی چې په خپل علاقې کې په خپل وطن کې ستا فوج تا راځي او ته خپل د فوج احترام نه کوې فوج یو قانون پسې راځي یو قانون ادارې هغه زور وي ورباندې پرېشر وي ورباندې چې په دې ځای اپریشن وکړه مګر هغې ته تاسو غاړه نه خلاصوئ تا زما قانون یې راشه وروره زما کور تلاشي کوي قانوني طریقې باندې راشه تلاشي که کوم شک وشي بل دی وروکئ که فوج د تلاشي واخلي نو دې کې خو تاسو ته کوم د شرم خبره نه ده قانون دی ملک دی کار د احترام یې وساتئ که تاسو داسې دغه شانتې ونه کوئ هغه درنه اوس تاسو ورپسې کنځاګانې کوئ هغې باوجود هم تاسو ته څه نه وایي هغې باوجود هم تاسو ته څه نه وایي خپل ګاډي درنه ولي درنه تېرېږي تاسو خپله لږ ګریوانونو کې د سترګې وړئ تاسو د خپل قانون احترام ساتئ تاسو د خپل قانون د خپل سیستم احترام ساتئ بیا خو د 14 اګست کې تاسو ولې جنډې اوچتوئ تاسو ولې وایئ چې پاکستان زنده‌باد پاکستان خو زنده‌باد تاسو منظور پښتون نه زنده‌باد کړی تاسو منظور پښتون حکومت کارنامه نه ده کړې ستاسو د پاکستان بهتري دپاره مګر عمران خان هغه سړی دی چې نن کینګډم د پاکستان کینګ دی د پاکستان بادشاه دی او داسې بادشاه دی چې امریکې ته په اوله میاشته کې دمکي ورکړله چې پاکستان به تا سره په برابرۍ خبرې کوي ستا منظور پښتون داسې خبرې کولی شي ستا منظور پښتون سره بي بي سي انټرویو درته شو کړم چې ستا منظور پښتون د بي بي سي په انټرویو کې صرف ژړېدلو بي بي سي پښتون بي بي سي هغه ورته صرف دا پوښتنه وکړله چې خو ټیرورست او هغه چې کوم دی دهشتګرد چې کوم دی اکثره د پښتنو علاقو نه راځي که اکثره موږ دا اورېدلي دی چې د وزیرستان علاقې نه جوړېږي دا خلک دا بمبنګ چې کوي دا واسکټونه چې جوړېږي وایي دا ټول ستاسو د وزیرستان هغه نه دی انګلیش کې انټرویو درته پښتو کې انټرویو درته وښیم وګورئ یوټیوب ته نه ډک د انټرویوګانو ستا منظور پښتون تا پښتانه هغه ټایم کې وګټل نو ستا منظور صرف دغه خبره اګنور کړه چې ورته وایي چې وایي زه هغې پسې نه ګرځم زه صرف هغه انوسنټ چې کوم انوسنټ پښتانه دي انوسنټ پښتانه چې هغه کوم بېګناه پښتانه دي زه د هغې په سر ولاړ یم ستا منظور پښتون کې که ایمان وایي که نه نو هغې انګرېزې ته هغې کافر ته ویلي وو چې ته راپروف کولی شئ چې زما را وزیرستان نه بمبینګ جوړېږي زما را وزیرستان نه ټیرورست وزېږي ستا منظور پښتون صرف په پښتنو کې یو نرځان تباهي ورسېدلی د بهر میډیا په ذریعه باندې ستا منظور پښتون یو ګیدړ حسابېږي
په دې خبرې د منظور پښتون نه خپه کېږي، خو منظور پښتون ته زما دغه پیغام دی چې منظور وروره کور کې قرار کېنه، اوس قرار کېنه، ورسېده که کور خرچه در سره نه وي د سکندر به یې درته ولیکي دغه ځای نه ورسېدلی. انشاءالله دغه سپورټ به زه وکړم، ورور دی دا ورور دی خدای ژوندی لري، زه به ستا سپورټ وکړم، کور کې په عزت سره کېنه، پرې چې د عمران خان ته یو کال وخت ورکړه او ګارنټي درته درکوم، ګارنټي چې ستا په وزیرستان کې به همدغه عمران خان امن راولي. دا زه درته ګارنټي درکوم ایز افغان، ایز یو افغان، یو افغان باشنده زه تاته ګارنټي درکوم چې ستا عمران خان به ستا په وزیرستان کې امن راولي او په لا اله الا الله که ته په 100 کالو کې ته امن راولي، په خدای تعالی که په 100 کالو کې ته امن راولي، خو مګر په 100 کالو کې به ته هر څه ډسمس واچوي که ته دغه شانته میشن دی روان وي چې د پاکستان قانون هم ځان ته وایي او ته د پاکستان قانون نه علاوه یو بل قانون په پاکستان کې چلاوي. په خدای تعالی دا هغه اپریشنونه چې په وزیرستان روان دي ستا په وجه روان دي، په رب قسم چې ستا په وجه روان دي. ته که غلی شي که نه په خدای تعالی چې خیر خیریت بشي، ته که غلی شي په خدای تعالی چې خیر خیریت بشي، خو ستا په وجه باندې نن پښتون قتل کېږي، ستا په وجه باندې نن فوج پښتانو په کورونو باندې اپریشن کوي. مګر خدای ته وګورئ، الله ته وګورئ، لږ د پښتانو تاسو سترګې لږې خلاصې کړئ. نوی حکومت مو مخې ته راغللو، نوی عمران خان در کې بادشاه شولو، یو نر سړی در کې بادشاه ګورم، یو بهادر انسان در کې بادشاه ګورم چې په 2 میاشتو کې 3 غټو ساویو خلکو ته هغه ورکړلو، براه راست چیلنج ورکړلو چې امریکې ته وایي چې زه به تا سره پاکستان په برابري باندې دې نه بعد مخکې بوځم، او یهودیانو ته پیغام ورکړلو، او هغې نه بعد د نیدرلینډ ته پرون بله ورځ ویډیو جوړه کړله، ورسېدله چې د ستاسو په خلاف به مونږ یونایټډ نیشن نه پوره هغه کوو، پوښتنې کوو چې تاسو ولې داسې کوئ. صحیح ده. دغه شانته کوم حکمران دی؟ ستا منظور پښتون دی؟ زموږ د افغانستان کوم حکمران ته لیدلی چې داسې شانتې خبرې کړې وي؟ زه د خپلو افغانانو باره کې څه درته نه وایم، خو زه ستا د منظور پښتون باره کې درته وایم. نور امید کوم ستاسو زما په دې خبرو خفه نه شئ. ورسېدی ملګرو او مننه کوم.